د چې اودس به هله صحیح کېږي چې استنجا صحیح شي، او چې استنجا صحیح نه وي نو اودس به نه صحیح کېږي. چې اودس صحیح نه شو نو مونځ نه کېږي. صحیح ده که نه؟ بیا پسې وخت کې ځي عبادات چې څونه هم دي بغیر د اودس چې کوم نه کېږي، نو چې اودس صحیح نه شو دا ټول بیا نه کېږي. نو ځکه دا بنیاد دی او د دې بنیاد زده کول، چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپلو صحابو ته دا ټولې مسلې بیان کړي دي. نو په دې کې به شرم هم نه وي، حیا به پکې هم نه وي. بغیر د حیا نه او بغیر د شرم نه به انشاءالله دا مسایل مونږ زده کوو، بیا به خپلو بچو ته هم ښایو، نور خلکو ته به هم ښایو. صحیح ده انشاءالله. د استنجا په حوالې سره یو مسله دا یاده کوي چې استنجا چې دا به کله کوو، استنجا به کله کوو. عام طور باندې خلک په دې مسله نه وي پوه چې استنجا کله لازمیږي، نو بس هغې بیا چې پوهه نه وي جو بس ګډوډه کوي. نو یاد ساتئ چې استنجا چې کله واړه بول سړی وکړي، یعنی تشې متیازي یا ډکې متیازي وکړي، صحیح ده، تشې متیازي یا ډکې متیازي وکړي نو هله استنجا لازمیږي. دا مسله مې ځکه ووي چې موږ خلک څه کوو چې وده شي، ماسخوتن وده شي، سحر پاسي، دته د متیازو کولو حاجت نه وي، صحیح ده، دی بیا هم لاړ شي استنجا وکړي. داسې کوي که نه کوي؟ حالانکې په خوف سره استنجا نه لازمیږي. استنجا اصل مقصد دا دی چې کوم ځای څښا شوی وي، کوم ځای ګنده شوی وي، هغه ګندګي ختم شي، دا هغه ځای صفایي راشي. صحیح ده که نه؟ نو که یو سړی اوده شي، که غرمه اوده شي، که د شپې اوده شي، دی سحر پاسي یا ګنټه پس پاسي او دی مونځ کوي، د مونځ دپاره دی چاردام کوي، نو استنجا ضروري نه ده په دې کې. ښه بس ډایرکټ به دی لاړ شي، چاردام به وکړي او بس ځي به بیا په مانځه به ودرېږي. مونږ مدرسه کې سبق وی نو موږ خو به د شپې ناوخته وده کېدو، 12 بجې 1 بجه، او سهار کې به داسې مسله وه چې باترومونو به ډېره ګڼه وه، ډېر غټ تعداد به، نو موږ به 1 بجه د شپې نه بس استنجا برابر کړه، بیا به وده شو، سهار به پاڅېدو، نو وخت به لږ او ګډه به ډېره زیاته وه، نو بس صرف چاردام به موکړه، ځکه چې د متیازو ضرورت به نه و، نو بس صرف چاردام به موکړه او لا به جومات. نو کوم خلک چې په دې مسله نه وي پوه، هغې ډېر په غټ یو مشقت کې اخته دي، په یو غټ تکلیف کې اخته دي. تاسو به کتلي بس په هر حال کې به د خوبه به راپاسي، ایک به هم نه کوي، ایس به هم نه کوي، بس لاړ به شي ایسته به استنجا باندې اول کېني، استنجا به وکړي، خامخا یې لازمه ګڼلې ده، حالانکې استنجا په دې کې شته نه.